د ولسمشر غني مرستیال وایي پر افغانستان کودتا شوی. امرالله صالح ویلي د دوحې کودتا د افغانستان عزت او وقار ونړاوه او ښاغلی صالح مخکې ډیروي نه د پاکستان پوروړی دی او نه هم په کورنیو ناشکرو کې شامل دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د امرالله صالح څرګندونې لرو خو پیل پر سعودي عربستان کوو. په سعودي عربستان کې د سرعت کیمرې زیاتې شوې. د نوموړي هیواد چارواکي وایي اوس د هیواد په ټولو لارو کې د سرعت د څار کیمرې لګول شوي دي. دغه کیمرې د موټرو د سرعت هر دقیقه څاري او که یو چلوونکی یوازې د سترګو په رپ کې هم له حده زیات سرعت وکړي نو تر 300 ریاله جرمانه پرې لګیږي. دا اقدام د ترافیکي خوندیتوب د لوړولو او د پیښو د مخنیوي په موخه ترسره شوی دی. امرالله صالح د ولسمشر غني د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې نه د پاکستان پوروړی دی او نه هم په کورنیو ناشکرو کې شامل دی. ښاغلي صالح زیاته کړې چې د افغانستان مشروع او اساسي قانوني حکومت هڅه کوله چې سیمه په ځانګړې توګه پاکستان دې ته قانع کړي چې د دې مشروع دولت او حکومت پر وړاندې دسیسې جوړې نه کړي. هغه همدارنګه ویلي چې عمران خان، فیض حمید، قمر جاوید باجوا او زلمی خلیلزاد داسې یوه شبکه جوړه کړې وه چې افغانستان بې عزته کړي او اوسنی افغان واکمني واک ته ورسوي او د قطر حکومت یې مالی ملاتړ کاوه. ښاغلی صالح وایي د دوحې کودتا چې له مخې یې اوسنی افغان واکمني پر افغانستان واکمنه شوه د افغانستان د عزت او وقار نړېدو لامل شوه. هغه ویډیو چې د ولسمشر لومړي مرستیال خپره کړې پکې ولسمشر غني وایي چې نن د پاکستان د پریکړې کولو ورځ ده. که په افغانستان کې ناامني غواړي دا لمبې به یې تر خپل کوره ورسیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.